که زما سره دې مینه په رښتیا وي، بېوقوف یم چې زما د بل اشنا وي. دا ستا مینه به په چا وي خدای خبره شه، دا زما مینه دې ټول عمر په تا وي. نور په سپین میدان درځم شلېدلې غاړه چې رسوا شي، د رسوا به څه رسوا وي چې د هر ښکلي سودا کړي خریدار دی، چې د هر ښکلي سودا کړي خریدار دی، د ریښتونې مینې یو ځلې سودا وي. او تدبیرونه جوړوم غلي غلي چې یار راشي، تدبیرونه ټول خطا وي. چې په نور څه پسې جاړي جړا نه ده، چې په نور څه پسې جاړي جړا نه ده، جړا هغه د چې یار پسې جړا وي. او په زړګي مې غرونه غرونه غم انبار دی، دا ستا غم دی په دې ټولو سربالا وي. په زړګي مې غرونه غرونه غم انبار دی، دا ستا غم دی په دې ټولو سربالا وي. که هزار بار رانه لاړ هزار بار راشي، هر دیدن دی راته نوې ابتدا وي. ستا تصویر یې تصور کې اوړې راوړې، عمر صاحب وایي چې ستا تصویر یې تصور کې اوړې راوړې، ځکه ناست عمر د خلکو نه جدا وي. زه به ټول عمر انتظار کړم خو یقین مې نشي، زه به ټول عمر انتظار کړم خو یقین مې نشي، ګرانه د ډېره چې د یار کړم خو یقین مې نشي. خپې ابلې خپې څیرې ګریوان به ستا کوڅې ته راشم، خبر په چغو باغیار کړم خو یقین مې نشي. او چې د پخوانه د صحرا خړو میرو کې اوسي، ځان به د هغو سره شمار کړم خو یقین مې نشي. چې د پخوانه د صحرا خړو میرو کې اوسي، ځان به د هغو سره شمار کړم خو یقین مې نشي. او ته خیر دی ماته په جرګه کې رقیبان راوله، زه به قبوله هر لار کړم خو یقین مې نشي. عمر صاحب لیکي چې خوږ اشنا پرې خوشحالیږي ګل عمر عمره، چې خوږ اشنا پرې خوشحالیږي ګل عمر عمره، لکه منصور به ځان په دار کړم خو یقین مې نشي. زه به ټول عمر انتظار کړم خو یقین مې نشي. زه چې خدای مین پتا کړم بل به څه کړم، زه چې خدای مین پتا کړم بل به څه کړم، تا ښه نه کړم چې اوس بل مخ ته کاته کړم. یو ګیله مې د په زړه کې اوړې راوړې، دومره وخانده بڼو کې چې زه زړه کړم. او دا یې هم وصال ګڼم که اشنا نه وي، دا یې هم وصال ګڼم که اشنا نه وي، چې د یار د کوڅې لاره باندې تله کړم. او تصور کې ترې مړوند د اشنا جوړ کړم، خپل مړوند باندې سر کېږدم ځان اوده کړم. او ته چې ما ادنا ګڼې له نورو خلکو، ستا د رویه به ادنا د ځان نه ښه کړم. ته چې ما ادنا ګڼې له نورو خلکو، ستا د رویه به ادنا د ځان نه ښه کړم. چې خوږو ته مې فریب او تراخه وایي، دا تراخه به درته څه رنګې خواږه کړم. او چې زمانه پرې د یار زړګی زار دی، بند یې نشته چې د ځان نه لرې خوله کړم. عمر صاحب لیکي چې جاړم نه خو زه عمر پرې ځکه جاړم، ما اشنا کړلې اشنا تا اشنا نه کړم. د چا زلفو مې زړګی داسې اسیر کړو، چې خوب زما د سترګو هواګیر کړو. بیګا خوب کې مې لیدو په سپوږمۍ داغ و، ما د یار په مخ تور داغ د خوب تعبیر کړو. او تر قمرې فاصلې د مخ سیوا دي، تر قمرې فاصلې د مخ سیوا دي، هر حکمت مې په تدبیر سره زنجیر کړو. او که ویران وي که ویجاړ وي زه یې څه کړم، که ویران وي که ویجاړ وي زه یې څه کړم. د چا عشق راته وران کلی کشمیر کړو،
انتخاب کې ورته نخم می زړګې کړو که بڼو دی په وشتو کې کار د تیر کړو او دا د کوم مذهب دستور دی چې تکړه دا د کوم مذهب دستور دی چې تکړه په وصال دی څوک غدا څوک تی امیر کړو او د سینوړي په ماتم چې ماتم جوړ وو د سینوړي په ماتم چې ماتم جوړ وو تا پر حسي لباسي د لاس ور کړو او عمر صاحب لیکي چې د خولګي په خزانه دی بل باچا کړو ګل عمر دی په لخر د غم وزیر کړو چې په ما خاوري انبار شي تب څکړي جوړ چې ما باندې مزار شي تب څکړي چې په ما خاوري انبار شي تب څکړي جوړ چې ما باندې مزار شي تب څکړي زه داستا په عاشقۍ کې بیمار خوښ یم چې داستا زړګی بیمار شي ته به څه کړې ما د غم ته خوشحالي په زړه کې ورکړه چې د غم سره د کار شي ته به څه کړې چې د عشق غشې زړه درته سوری کړي بېنوا چې دې ریبار شي ته به څه کړې ته خو نن زما د چغو تپوس نه کړې که دا چغې مې چغار شي ته به څه کړې او عمر صاحب وایي چې ما عمر چې د ګور غاړه باندې کېږدي اخري مې چې دیدار شي ته به څه کړې